خپل حق غوښتل غداري ده. تاسو څه ښکاري دا راته لږ واضحه کړئ. ډېره زه خو د غدارۍ په دې کې څه نه پوهېږم. زمونږ وطن دی، په وطن مو ډېر سخت ظلمونه کېدل. بیخي یعنې په 2004 کې زمونږ په خاوره جنګ شروع دی، بلکل زمونږ په کلي کې. نو زه هغه ټایم چې ماشوم وم، زه په دې جنګونو کې رالوی شوی یم. بیا مې چې د دې جنګ تپوس وکړو چې ولې کېږي، زمونږ ملګرو وکړو، دې ته غداري وایي. نو که دې ته څوک غداري وایي، حقیقت درته وایم زه د هغو خلکو وفادار نشم جوړېدلی، نه جوړېږم چې کوم دلته جنګونه راوړي، بدامني راوړي. په بدامنۍ کې ککړ دي، پالیسۍ یې داسې جوړې کړي دي چې هر خوا ترهګري کېږي، څه ناڅه ټرېننګ ده ورکړي وي. نو زه د هغې وفادار جوړېږم هم نه. که څوک وایم چې ته د هغې وفادار جوړ، زه نه جوړېږم، نه زما ملګري جوړېږي. مونږ که وفادار یې د پښتونخوا وطن وفادار یې. اوس خبره راځي مین پوینټ، که د پښتونخوا وطن فایدې د ده ښه ژوند ده د پاکستان سره وفاداري وي، مونږ غوښتې ده. که دا د پاکستان نه غداري وي، دا بیا مونږ کړې ده. نو دا صحیح. دا خبرې نننۍ جلسه تاسو د پی ټی ایم د مشر په حیث باندې یو کامیابه جلسه بده او په راتلونکي کې پی ټی ایم څه پلانونه لري